زه سید شینواری یم او تاسو سپینې خبرې ګورئ. بالاخره د پاکستان په کوربتوب د ایران او امریکا مذاکرات یوازې له 21 ساعتونو وروسته ناکام شول او دواړه لوري اوس د یو نوي کړکېچ لپاره د آمادګۍ تابع ونیسي. د اوربند د ماتېدو ویره هم زیاته ده او ټرمپ د ایران د ټولو بندرونو د محاصرې امر کړی، خو متحدین لا هم څټګرایي او دا خپل کړکېچ نه بولي. د ټرمپ اداره لکه څنګه چې هر کار ته بیړه لري، له ایرانه په مذاکراتو کې د اټومي پروګرام بشپړ درول او د هرمز تنګي خلاصول یې غوښتل او لا هم مرستیال د بل پړاو مذاکرې لپاره دروازې خلاصې پرېښودې، مګر ایران بې باوره دی او بل پړاو ته نه تګ غواړي. اوس به څه کیږي؟ ځکه دې کړکېچ ته د ایران په ملاتړ د چین د مرستو رسیدلو راپورونه او ورته بیا د ټرمپ ګواښونه هم شته، خو بلخوا روسیې د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. لنډ وخت کې بیخي ډېرې خبرې په همدې اړه شوي دي او موږ غواړو چې د منځني ختیځ په برخه کې د ملګرو ملتونو پخواني مامور او د نړیوالو چارو شنونکي مشتاق رحیم صاحب سره په دې اړه بحث ولرو. ستړي مشه په خیر راغلی. سلامونه، نیکې هیلې، خوشحاله اوسئ، مننه. رحیم صاحب، د مذاکراتو ناکامېدو نه وروسته زه غواړم مذاکراتو ناکامېدو وجوهاتو ته به وروسته لاړ شو. دا اوس چې کوم وضعیت رامنځته شوی دی، څه ډول یو وضعیت دی په منځني ختیځ کې، په ټوله سیمه کې، بلکې په ټوله نړۍ کې؟ تر ټولو غټ جنجال یا خطر چې دغه اوسنی حالت ایجاد کړی دی هغه نړیواله سوداګري ده چې د ټوله نړۍ ورخطا کړي. که دغه د سوداګرۍ عنصر پکې نه وای نو بیا نړۍ ته دومره مهمه نه وای چې د ایران او د امریکې ترمنځ څه تیریږي. موږ تاسو په رسنیو کې ډېر بحث د تیل واورو او د غاز واورو او بلن غاز چې کوم دغه سیمې نه تیریږي په هغې باندې ډېر بحثونه کیږي، لیکن یو غټ بحث چې رسنۍ ډېرې وخت نه یادوي هغه دغه د کیمیاوي سرې دی چې د کروندې لپاره او د کرکیلې لپاره ورته جدي اړتیا ده. موږ تاسو وینو چې په افریقا کې، د امریکا په قاره کې او د نړۍ په نور ډېرو سیمو کې، البته ممکن منفي استرالیا، هلته د کرکیلې وخت دی، هلته د خوراکي توکو د کرنې زمان دی او هلته اړتیا ده چې دغه سره هلته انتقال شي. نړۍ د خوراکي بې امنیتۍ سره، د خوړو بې امنیتۍ سره جدي لاس او ګریوان ده. نو بنا ان دې حالت ته په کتو زه فکر کوم ټوله نړۍ اقتصادي وضعیت نه اخواته د جنگ په پوله باندې هم وایي چې ولاړه ده، کنه؟ دقیق، بالکل دې کې خو شک نشته دی. کله چې د هرمز په تنګي کې د بندرونو د محاصرې بحث کېږي، بیرته په جواب کې ایرانیانو ویلي دي چې موږ دا نه منو او هر چا چې زموږ بیړیو ته کوم ګواښ پېښ کړ موږ به بیرته ګزار پې کوو. نو دا په دې معنا باندې چې اوربند په ډېره نري تار باندې تړلی دی او ځوړند دی او خطر سره مخامخ دی. همداراز موږ تاسې د لبنان پیښې وینو چې هغه هم د تیر اوربند اصولو برخلاف په لبنان کې اسرائیلیان دوامدار د لبنان په سویلي سیمو کې شیعه میشتې منطقې تر هدف لاندې نیسي. نو په ټوله کې د جګړې د بیا راپارېدو او د بیا را برسېره کېدو خطر جدي دی او لیدل کېږي چې د اوس دپاره دغه کمزورۍ د څه ډول جګړې رحیم صاحب د 15 څلوېښت ورځې مخکینۍ جګړه کې د ټرمپ سره یوازې اسرائیل و، یو چا به ورسره د پردې تر شا لږ هوکړه موکړه کړي، هغه بېله خبره وه. خو دا ځل یې داسې ښکاري چې ټرمپ ګواښ کړی که چین کیدای شي چې ایران ته دفاعي وسلې ولیږي نو هغوی ته هم ګواښ کړی. یعنې د لوریو د زیاتېدو ویره پکې شته دی، که څه هم د ټرمپ پخواني ملګري چې دي هغوی اوس هم وایي چې دا زموږ جنګ نه دی. د لورو مستقیم دخیلېدل زه فلحال دپاره نه وینم. دا د بندرونو د محاصرې بحث چې مطرح دی د هغه تر ډېره بریده پورې دا د چین سره تړاو لري. ولې چین کله چې د ایران دغه د رادار سیستمونه او د هوایي دفاع کوم سیستمونه چې له منځه لاړل، ویل کېږي چې چین په پټه باندې د دوی هغه نوي مشینري ورلېږلې وه. ویره دا وه چې دا اوس هم د دې خطر موجود وو چې سلاوې او راکټونه او د ورته نور تجهیزات ولېږدول شي. د همدې دپاره یو اټکل دا دی، یو شننه دا ده چې د دې مخه ډب کړي. دویمه شننه همدا ده چې غربي شنونکي دا په دې نظر دي چې ممکن امریکا په دې تکل کې ده چې چین غواړي چې په دې مسله کې ښکیل شي، اما نه د جګړه مار یا د اړخ په توګه بلکې د مذاکراتو
او د جګړې پای ته رسولو لپاره د اسانچاري او تسهیلونکي په څیر کې د غواړي چې اخر شي. چین که موږ تاسو ګورو تر اوسه پورې خواته ناشته همداسې اروپا باندې دوی غواړي چې دغه د تیلو څومره محدود سپلای چې روانه و لیک روانو دغه مخه ډب کی تر څو اروپا اړباسي چې د جګړې تر داخل شي. موږ تاسو وینو چې پرونه په ناتو باندې ډېر سخت نیوکه وکړه چې نو د ناتو ماته څه ګټه شو ټریلیونز اف ډالرز موږ په باندې مصرف وکړو د تیر او یو کلونو کې نتیجې شي ده د پافشاری او ټینګار دا دی چې یو خود د متحدین د سره په جګړه کې ښکیل شي. البته د انګلستان صدر اعظم مستقیم ویل چې زه په دې کې نه داخليږم او دویم تکل دا دی چې چین په دې مسله کې د اسانچاري پرول کې راخکار شي. هغه د دې لپاره چې اوس د لپاره پرته له چین او روسیې بل داسې نړیوال ځواک یا قدرت نشته دی چې د ایران او د امریکای ترمنځ اسانچاري او منځګړیتوب کې اسانچاري هم ډېره مهمه نه ده. اوس امریکا په دې تکل کې د یو قوي منځګړی پیدا کی. ایران هم ټینګار دا دی چې موږ به هله د منځګړیتوب منو کله چې یو داسې قدرت لکه چین او روس را میدان ته شو د ضمانتونو ورکولو په لړ کې دوی سره همغږي شي. د جنگ د دوام په صورت کې لکه د امریکای سترګې د ایران په څه شی باندې دي یا څه شی ورسره کول غواړي د نمخ خو ورته ویل چې موږ ورته دفاعي سیستمونه وشتل یو واری ورته د اټومي بټۍ شاوخوا هم وشتل ویل چې هغه به ختم شوه د تیلو یو ټاپوي هم ورته وشتل مشران هم ورته وشتل. تاسو انڅ ده چې دا ځلې ک جنگ نخلی تاسو ویل چې هورمز تنګه خو ټول په دی باندې خبر دي چې هورمز تنګه بلکې ټول بندرونه ورته محاصره کوي چې ایران به ډیر زیات حتی تصور نه وکړ نور څه ورسره کول غواړي یا کې دیش د امریکای لخوا ګورې د کاغذ په مخ باندې خو د امریکای لومړی هدف یا لومړی موخه په اول ورځ باندې څلور ځانګړې موخې وي چې یورانیم بډاینه مخه نیول د لري واټن شتونکي راکټونو پروګرام له منځه وړل په سیمه کې د نیابتي ډلو نه ملاتړ او څلور مخه زما د ذهن نو چې خو درې یا څلور موخې مشخصا دوی درلودې د زمان په تیرېدو دوی خپل د موخې وخت نا وخت سره بدل او څلورم رښتیا د رژیم بدلونو چې پیل په رژیم د بدلون باندې کېده دوی دغه څلور موخې وخت نا وخت بدلول هغه ځکه چې دوی کم اټکل چې د جګړې په اړه هغه تر سره نشو لیکن هغه په لوی انزور کې چې کله منګه چې د امریکای د غتیر و 13 میاشتو کړوړه چې د ټرمپ د ادارې سره مطالعه کوي یا د 15 میاشتو نو هغه کې لیدل کېږي چې تر ټولو مهم باز دا و چې ایران د ته اړباسي چې امریکای سره همغږي شي. زه ولې دا خبره کوم دوی ټول هغه ستراتیژیکي نقطې چې د دوی ګټو ته په نړۍ کې خطر وي لکه د پاناما کانال چیرته چینایانو قراردادونه اخیستي وو د سیمې ته خپل غیز لاندې راوستي وو مثلا د ایکوادور او کولمبیا او کیوبا او ورسره مثلا وینزویلا کې دوی پانګونې کړې وي دلته غزونې کړې وي لومړی د دې په تصفیه باندې تمرکز وکړو که ستاسو په یاد وي په لومړی ربع کې د ټرمپ حکومت دوی د پاناما نه چینایانو وستل مادورو یې موږ تاسو ولید چې راپور تک کولمبیا دې ته اړ وسته چې غاړه کې د کیوبا باندې نهایت فشار راوسته نو دا د ویسټرن هیمسفیر د قطب او غربي قطب چې د دې تصفیه وشو. بیا په منځني ختیځ کې موږ تاسو ولیدل چې د حماس ټکول د علوي رژیم پرځول او د خپل خوخه الته حاکمیت قائمول د حسن نصر الله ډله ټکول اولته په لبنان کې د ایران ځواک او غیز کمول نو د دوی باور دا و چې اوس په دغه منځني ختیځ کې زمونږ ګټو ته چې موږ سره همغاړي او همغږي نه ده هغه ایران دی نو ایران موږ داسې یو حالت ته ویسو چې دا موږ سره غاړه ویسي دا غسه دي چې دوی په مطبوعاتو کې نه وای لیکن د دوی د کړو دغه تسلسل چې موږ وینو ولې دا کار کوي هدف دا دی چې دوی غواړي چې دغه نیم کله جګړو نه ځان بیکاره کی البته دا د ټرمپ کمډاله چې دا یا د دوی دغه ملاتړ شدي چې ترڅو موږ چین ته کاملا بیکاره شو د دې سیمونه بیغمو شو تاسو متوجي وي د
یوکرین په مسله کې د ټینګار دا چې حتی که یوکرین باندې هر نوع سودا د پوتین سره کیږي و دي شي خو چې امریکا د دې کړکېچ د خلاص سره د دې چې اروپای په خفه کړله او جدي ته نو سم په دا اوس جګړې ته سره نزي یو لامل دا چې د ډېر ټیټ کتلی دي اروپایانو ته د یوکرین په مسله کې نو د دوی ټینګار دا چې د یوکرین مسله حل کې غربي قطب تصفیه کوي یا تصفیه کولو په حال کې ایران دوی ته خطر چې کېدای شو چې پراتلونکو کې د ایران ادرس کله چې دوی چین سره مستقیم تقابل ته ځي دویم فرنٹ یا دویم محاذ په شکل کې را څرګند شي ستاسو په یاد دي چې ایران او د چین یو لړ تړونونو باس کېږي چې 3.5 میلیارډ ډالر په 15 کالو کې د پانګونې باسو د چین لخوانه د کیلو قراردادونه او د چین سره د ایران د بندرونو په برخه کې د کار او د پروژو باسونه مطرحو نو په دې لړ کې امریکا ویره دا و چې په اوږد مهال کې ایران په خپل ځای پاتې کیږي نو زه یو ور ضرورت دا لرم چې په جنوب شرقي ساوث ایست ایشیا کې د سره تقابل وکم چلته د ویتنام فلیپین جنوبي کوریا او د دې ملکونو دي او البته طبعا شمالي کوریا خطر موجود دی او بیا په عین حال کې دلته زپ منځني ختیځ کې یا غربي اسیا کې هم د دوی سره په تقابل کې د ایران د لاس حکومت چې ایران خو خپل نائبین لري په لبنان کې لري په عراق کې لري مثلا په بحرین کې لري په سعودي کې کولای شي چې ګډوډي رامنځته کی سوریه کې هم د دې وړتیا شته چې بیا هم مداخله وکي علوي ډلې تفعال دي نو هغه اساسي موخه دا و چې ایران دې ته اړ باسي چې په نوي نړیوال نظم کې د امریکای سره غاړه ویسي اوس دغه غاړه وړل په دوه بڼو باندې کېدل شو یو بڼه دا و چې کاملا د رژیم سقوط شي نوې رژیم راشي او هغه رژیم د دوی په مرسته باندې رامنځته شوی او د دوی ملګری دویم لاره او ایډیال حالت چې د امریکایانو غوښته زما په ان باندې هغه دا چې لکه د وینزویلا غوندې د سر خلک تصفیه کی لاندې خلک دې ته فشار راوړي ور باندې دې ته اړ باسي چې دوی سره همغاړي شي لکه ډولسی روډریګز چې په وینزویلا کې د دوی سره عین کار وکړ الته ولسمشر مادورو وویستل شو د صحنې نه سره د دې چې ډولسی روډریګز په سټیج باندې او په مطبوعاتو کې به بړ غږیږي لیکن حقیقت دا دی چې کاملا د امریکای سره همغاړي ده همداسې کولمبیا ولسمشر ډېر تیز غږیده د امریکای پر ضد باندې تیر څو کاله خو هغه د مادورو د وضعیت کتون وروسته عاجل تسلیمي ورکړل او ویل چې زه ټرمپ سره غاړه وړم دغه برنامه دغه لیدلوري د ایران د پاره کله چې د ایران د اول ردی مشران وژل شو باور دا چې دویم رده بیا پاشل کیږي او یا برازیل لکه د ډولسی روډریګز غونډه بر سره غاړه وړي الته ولې شو چې دویم ردی غاړه وینوړه دریم ردی غاړه وینوړه او لا هم هغه دریم رده ټینګ ولاړه ده هغه غیر متمرکزه رهبری خپل فعالیت کوي او موږ وینو چې د ایران په اړه د امریکای کوم لیدلوري چې یا لرلیت چې هغه ترلاسه نکړل شو درې مراده په ایران کې پاتې ده ټرمپ خو رقم غواخونه کوي خبرې کوي او ادعاوې کوي راځو د ایران په اړه غواړم تاسو نه پوه شم لکه د دې نوروسته د اوربن نوروسته ک ټرمپ زور کوي په ایران باندې نو د ایران سره په لاس کې څه دي چې د امریکا پر وړاندې زور وخی مثلا د نمخ کې خو چې د واته وادونه ورته وښتل هرمز تنګي وتاړه خو اوس هرمز تنګي په شمول باندې ټول بندرونه ورته محاصره کوي چې هغه خپل چال کې دوی یو ډول خنثی کیږي ایران سره څه په لاس کې پاتې دي د امریکا په ضد ګوري لومړی خو د خپل د هرمز تنګي د کم د فشار د الی په توګه یا غربي پوهانی چې د اتوم نوې بڼه غني یا دوی هغه لا سند وتلې د خو غواخ کړي دي مثلا ټرمپ غواخ کړي چې زما سره کوم هرمز تنګي بندوم څوک نه پرېدم چې لاړ شي راشي لیکن وکتل شي چې دا د دې توانایي لري کني لري د دې مخکې هم د خپل د مذاکراتو په وګړو کې دوه بیړۍ ایران خواته نږدې شوی وي د مذاکراتو په جریان کې نو الته ایرانیانو غواخ کړو چې نور مخکې راغلي ولومو دوی څومره د فشار برداشتولی شي امریکایان دا یو بحث مطرح دی دویم بحث دا مطرح دی چې هرمز تنګي دغه منطقي محاصره کول د دې ضمانت نشي کولای چې هرمز دی ایرانیان لری نه په نخنه کې دا ډیر نږدې ساحه ده نو د نړۍ تجارت په ځای ودرېږي د تیلو نرخونه لا پسې لوړېږي لکه اوس چې لوړ دي او نړیوال دغه ټرمپ چې د مذاکراتو تکې نهسته یو لامل دا چې نړیوال فشار او کور د نن په د باندې د سوداګرو او د صنعتکارانو فشار او د ولسونو
فشارو. نو دا خو دغه منګ او تاسو ډیسکاونټ کول فکر نه نشو وستل چې دا کیسه لاړه او دوی له لاس وته د فشار داله. دویم شی چې زما په ان باندې ډیر قوي شی ایرانیان لري هغه ولسی ملاتړ دی. ولسی ملاتړ لا په خپل ځای دی بلکې لا پسې ډیر شوی دی. اوس د لری نه ولي نو سلوخ ورځې دا اوس وشتل 12 ورځې تیر کال د اسرایل له خوانو وشتل شو. د هرې وشتنې نو وروسته په ایران کې د ولسونو د نظام نه ملاتړ ډیریږي. بل څه چې دی اوس د لری واټن وشتنو خو تر اوسه پورې ګټه نه کړې، باور دا دی چې د وروسته هم ګټه نه کوي. دویم شی چې دی هغه ممکن امریکایان په فکر وکړي چې خپل عسكر ښکته کو، هغه هم د ولسی ملاتړ له کبله نشي کولای چې دا کار ته غاړه کیږدي او د دې خطرات دومره ډیر زیات دي چې دوی د عراق او د افغانستان تجربې نه وروسته د په امریکا کې هیڅ نو اشتیا نشته چې دا کار وکړي. خو تر ټولو مهم شی چې د ایران سره په لاس کې دی هغه زمان دی. موږ د شخړو او د جګړو په بحث کې د غیر متوازن جګړو کې وایو زه به د هنري کیسنجر یو نقل قول دلته کېږدم چې هغه د ویتنام د جګړې په اړه خبر ارزونه کې او فورن افیرز یو لیکنه کې وایي چې شریکان چې دي تر هغه پورې بریالي دي، ګټونکي دي یا ګټیالي دي، بریالي هم نه چې ګټیالي دي، تر هغه چې پوره توګه باندې مات شوي نه لمنځه نه تللي. سرچپه منظم پوزونه تر هغه پورې مات دي تر څو پورې چې مطلق بریا نه وي ترلاسه کړي. اوس که همدغه فرمول سره د دې چې ایران خو چریک په چوکاټ کې موږ نشو اچولی، لیکن زه همیشه دغه وینا د هنري کیسنجر د غیر متوازنه جګړو په هغه کې ګورم. اوس امریکا باندې د ایران سره ډیر غټ شی چې په لاس کې دی هغه دا دی چې د جګړې سیاسي، ټولنیز او اقتصادي قیمت لوړ کی او دا ایران هم مهاله درې وړه روان کړی دي او په خبرونه روان کړی دي. سیاسي قیمت داسې ورته ډیر کړی دی چې مطلق ناتو د امریکای سره غاړه نه وړي. مثلا کیس ټایمر ډیر په زغر د وایي چې زه دغه محاصره کې ورسره نه ودرېږم، جګړه کې ورسره نه ودرېږم. دا د دې قیمت شو. په کور دننه سیاسي قیمت د دې مسئلې دا دی چې موږ وینو چې د ټرمپ په مقابل کې ولسی احساسات خورا ډیر منفي دي. ما تیرا ورمونه یو ریسرچ ولوسته 30% خلک، یوازې 30% خلک د دې جګړې ملاتړي دي، 3% خلک کاملا د دې مخالفین دي. زه باوري یم چې په تیرو 10 ورځو کې دا فیصدي نور هم د ملاتړو راټیټه شوې ده او د مخالفینو جګه شوې ده. اوس ټرمپ په نوومبر په میاشت کې منځمهاله د کانګرس ټاکنو سره مخامخ دی چیرته چې د اړه دی چې ولست مراجعو کې چې رایه راټوله کړي. ریپبلیکن کاندیدان چې کله دوی خپل انتخاباتي حوزو ته ځي الته ولس سره مخامخ کیږي. نو دوی ټرمپ ته وایي چې دغه جګړه موږ د زر نهایی کا یو لوري را معلوم کا چې خپل ولس سره چې کله مخامخ کېږم د ویلو لپاره څه ولرم. دا د دې جګړې بل سیاسي قیمت شو. که چیرې د کانګرس بیلی د په واک باندې هغه کوم منګول چې د بیخي کمزوري کیږي او را روان مثلا د پاتې دوره چې دا تقریبا 3 کال څخه کم 3 کال په دې کې بده خپل برنامه په خړول تطبیق نکړي شو. د سیاسي قیمت شو. اقتصادي قیمت په نړیواله کچه باندې موږ تاسو وینو چې د نړۍ کې د تیلو قیمتونه مخکې ما د کیمیاوي سره باز درته مطرح ک، د غذایی یا د خوړو د امنیت بحث مې مطرح ک. دا خطرونه مخامخ دي. کور دننه امریکایان ما پروند الجزیره یو ریپورت کته الته دغه د لارې او چلون کې چې دي دوی جدي شکایت کوي چې تیل په خوا چې موږ په $100 باندې خپل ورس چلوله اوس مجبور یو چې $180 تیل واچو. اوس کله چې او په امریکا کې دغه سوداګریز انتقالات چې دي د تر ډیره بریده پورې بلکې فوق العاده د لارې ولاري کیږي. کله چې لارې باندې مصارف جګیږي طبعا چې په خوراکي توکو باندې د دې غیز راځي. نو د اقتصادي قیمت شو. اجتماعي قیمت دا چې د امریکای په نړیواله کچه باندې لومړی کې د حماس په ضد کوم جګړه چې په هغه کې رنګ بدوه. اوس موږ وینو چې دغه د ایران سره په جګړه کې دغه کوم ادبیات چې ټرمپ کاری مثلا تمدن د لمنځه وړم
ما نن مې د فرید زکریا یو مرکه د نیویارک ټایمز سره د نیویارک ټایمز پودکاسټ کې اوریده. هغه وایي چې دا د داړونکي هجمان شکل پیدا خپل کړی دی او د اوسنی وضعیت د امریکې د وایي چې دا شبیه ده یا شکل دی د 18 او 13 پیړۍ د استعمارګرو بڼه مخ خپل کړی ده. دا موږ چې کو یا مثلا یو بل څېړنې ما لنډیز وکړه چیرته چې ویل کیږي چې الته د ډیپلوماټیک تاریخ څېړونکو نه یو پوښتنه شوې ده او سروې سره شوې ده چې د امریکای په تاریخ کې تر ټولو بدترینه پریکړه چې ولسمشرانو کړې ده کومه یو ده. نو هغه څېړنه کې دا ویل شوی دی چې د بوش په عراق باندې چې کوم برید و دا د امریکای د تاریخ تر ټولو غلطه پریکړه و چې شوی وه. اوس باز دا مطرح کیږي چې دا د ټرمپ پریکړه حتی په صدام په مقابل کې په عراق کې چې کومه مداخله شوه د هغې نه څو چنده خرابه پریکړه ده. نو دا هغه اجتماعي اړخ دی چې د امریکای ټولنه ورسره مخامخ ده او ورسره برابره ده. دغه د کورنۍ او نړیوال او د متحدینو د ملاتړ د راجذبولو لپاره ویل کیږي چې ټرمپ مذاکراتو ته کېناسته ځکه د هغوی فشار ورباندې زیات و. مګر دې ظالم دې کې یو خپل وایي چې پلان و، مثلا د شارټ نوټس یا د لنډ زمان په موږک پورې د شرطونو لوی چج وتاړه چې دا مذاکرات نتیجه ورنه کړي. داسې تحلیلونه شته دي. مذاکرات ته ولې کېناسته او ولې سره دوی پرله پسې د مذاکرات د ټرمپ د ادارې سره اکثره د ایران مذاکرات ناکامیږي؟ یو شی زه تاسو سره شاید لږ اختلاف ولرم، هغه دا دی چې د مذاکراتو ته د فشارونو ولا وجه کې نه ناسه بلکې د مجبور شو چې کینی. هغه مجبوریت دا و یعنی په د باندې متحدینو فشار او دا مسائل د فشارونه نه مني که چیرې د جګړې په میدان کې برلاسه وای دا کار نه کوو. اصلا کې د جګړې ته وینیت به پاکستان غوندې هیواد نه ورته انتخاب او یو قوي منځګړی به انتخاب کړی. نه د پاکستان انتخاب دا یوازې د امریکای انتخاب هم نه و، دا د ایران انتخاب هم و. تاسو کې د ترکیه مطبوعات وګورئ، د ترکیه لوړپوړو مامورینو نهایت کوشش کوي چې د دې مذاکراتو کوربتوب هغوی وکړي. همداراز مثلا مصریان هم حتی غوښتل چې د دې کوربه واوسیږي، لیکن کله چې په پاکستان باندې هوکړه راغله هغه د دوانو خواوخوا دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې پاکستان په دې مذاکراتو کې یوازې د اسانچاري رول لوبو. په نړۍ کې اوس دپاره د چین او د حتی چین او روس دغه وړتیا نه وینم چې منځګړیتوب وړتیا ولري. نو اسانچاري که په هر ځای کې وشي هغه مساوي د مرغه اسانچاري رول د ستونزه پکې نشته. یعنی دلته کوم غټ لیوریج بحث مطرح نه دی چې امریکای غوښتل چې د پاکستان د ضعف نه په استفادې د مذاکرات. دویمه مسله موږ تاسو د مجبوریت چې ګورو هغه دا دی، ګوري د مذاکراتو د پیل لپاره چې کوم فریم ورک یا چوکاټ باندې موافقه کېدله هلته ایران خپل لسنکته‌ای شرایط وړاندې کړل او امریکای خپل 15 نقطې. او چې کله مذاکراتو ته تلل امریکای غاړه کې خو چې لس نقطو ته سره هم غاړي شي نه دا چې کوم منځ لاره راوباسي. زه دا استدلال د دې لپاره کوم د وضاحت د لپاره کوم چې دا جګړه کېدای شي د وخت اخیستو عنصر یا د غپ ورکولو عنصر به پکې شامل و، دی نه هیڅ انکار نشي کولای. ټرمپ ډېر باوري سیاستوال نه دی چې سړی د پریکړو په اړه باندې دقیق یو څه وي، لیکن په ټوله کې زه فکر کوم دا د ټرمپ مجبوریتو د غوښتل چې که وګوري د ایرانیانو سره نږدې نه خبرو له لارې داسې یو څوک پیدا کړي چې هغه حاضر وي چې نرمه غاړه ویسي او بیا هغې سره دا کیسې ته دوام ورکړي. لیکن کله چې دوی مذاکراتو ته ځي او د مذاکراتو نه مخکې او د مذاکراتو په اوږدو کې چې ایرانیان کم مانورونه کوي، مثلا په تیاره کې د خپلو وژل شوو د مکتب شاګردانو انځورونه یا د فلایټ په نوم باندې میناب 138 نوم یې ښودل کنه چې دا ټول هغه پیغامونه چې موږ لا هم د خپلو قربانیانو د وینې نه تیریږو. دا د دوی مجبوریتو. اوس چې کله موږ مجبوریت ته ځو طبیعي خبره ده چې ایرانیانو هم باید نړۍ ته ښودلی وي چې موږ خو جنګ نه غواړو، ولې د دوی ریټوریک د دوی بیانیه دوامدار همدا وه چې موږ جنګ نه غواړو، موږ ارامه یو جوړجاړی غواړو. دوی هم ځکه مذاکراتو ته راغلل او امریکایانو هم غوښتل چې کم تر کمه یو څه پیغام ولېږدي، وګوري چې څه اپشنونه او څه امکانات موجود دي چې د دې نه دوی ګټه پورته کړي. نو په دې دلیل سره دویمه خبره دا ده چې دغه
کوم مذاکرات چې کېدل د دې نه دا توقع کېدل چې دا د یو دم سره یو خواته نتیجې ته لاړ شي. زه فکر کوم دا ډېره لوړه توقع وه چې هر چا درلودله په دومره ستر کړکېچ کې د دومره غټو دښمنانو د ټرمپ ادارې همدې خبرې نه داسې ښکاري که نه چې په لنډ زمان کې دومره غټ شرطونو باندې د ټرمپ اداره خو هر ځای کې همداسې بیړه لري. نو دا معنی دا چې نه غواړي ټرمپ اداره نه غواړي فقط نړیوالو ته خپلو خلکو ته متحدینو ته سترګو کې خاورې ورچوي. د نه غوښتلو باز دا دی چې ټرمپ اوس د وتلو لار غواړي چې ولري. لیکن یو عنصر بل چې ما مخکې خبرو کې باید اشاره ورته کړې وي هغه باید یې وکړو. دلته د اسرائیل عنصر دی. دغه جګړې پیل که موږ تاسې عمیقه مطالعه وکړو او لاړ شو د دې جګړې د پیل لامل چې دی هغه اسرائیلیان دي. که 13 کال که 9 کال دی او اسرائیلیان په هیڅ صورت یعنی په هر قیمت باندې چې وي دوی باید د جګړې هغه اساسي موخه هغه دا ده چې ایران کې د رژیم بدلون رامنځته شي، د اتوم خطر او د لري واټن ویشتونکو کوم راکټونو خطر شي دا له منځه نه تللی. دوی نه غواړي دا جګړه ودرېږي. اوس اسرائیلیان په امریکا کې هم په پالیسي جوړونې په برخه کې خصوصا د ټرمپ په اداره باندې ډېر ژور اغېز لري. بناً ټرمپ غواړي چې د جنجال نه ووځي او هغه لاملونه ما درته ویلي چې 3 غټ اجتماعي او سیاسي او اقتصادي کم فشارونه چې په د باندې دي یا کم قیمت چې د پرې کوي لګیا د هغې له کبله غواړي چې د حل لاره پیدا کړي د دې کګلیچ څخه ووځي د دې ګرداب نه ووځي. لیکن بلخوا بیا اسرائیلیان څومره دې ته چمتو دي دته اجازه ورکوي. زه تاسو ته 2 بیلګې در کوم. یوه بیلګه دا ده چې مثلا جی ډي وینس موافقه کړې وه، شهباز شریف ټویټ کړی و چې جګړه به په ټولو ځایونو کې ودرېږي. صحیح. لیکن لا جی ډي وینس حرکت نه وکړی د اسلام آباد په لوري باندې چې موږ ولیدل چې اسرائیلو مثلا بیرته بریدونه شروع کړل په سویلي لبنان باندې هلته جګړه شروع کړله او جی ډي وینس په میدان کې مجبور شو چې د اسرائیلو د موقف نه د دوی د برید نه ملاتړ وکړي چې دا کاملا دغه موافقې خلاف خبره وه. موږ تاسو ولیدل چې هغه ټویټ هم تر ډېره پورې ګمان دا دی او ډېر قوي او یا منل شوی ګمان دا دی د ګمان د حد نه اخوا پورې چې هغه کوم ټویټ چې شهباز شریف کړی و هغه امریکایانو حتی لیکلی نو چې هغې کې لیکلي و چې ټولې جګړې ودرېږي خو بیا هم اسرائیل خو سرزوري کوي. دا په دې معنی چې هغوی اصلا نه غواړي چې دا مسله حل شي. نو داسې یو اگزیټ داسې یو وطنه د ټرمپ نهایي د زړه غوښتنه ده چې هلته وکړی شي چې دی د دې جګړې نه داسې وځي چې هم لاسونه پورته واچي او مټې وښوري چې ومې ګټله او په عین حال کې د دې ګرداب نه ووځي. خو ما چې مخکې درته ویلي چې ایرانیان غواړي او د ایرانیانو تر څنګ تر ټولو مهم چینایان دي چې هغه غواړي چې دا جګړه سره د دې چې هغوی د تیلو د ناخوندیتوب او د انرژي د ناخوندیتوب له کبله لنډمهاله تاوان ویني. خو څومره چې دا جګړه اوږدېږي زه فکر کوم د دې نورو قدرتونو په ګټه باندې وي. او دا د محاصرې بحث چې اوس د ایران د بندرونو د محاصرې بحث کېږي هغه ځکه دا مطرح کېږي چې دوی غواړي چې چین نه دغه کارت چې چین غواړي دا جګړه اوږده شي او امریکا پکې بوخته وي او د پانګه اقتصادي سیاسي اجتماعي پانګه مصرف شي په عین حال کې دوی غواړي چې چین هم اقتصادي ضربه وویني. ولې چې موږ لیدل چې دغه د جګړې په اوږدو کې هم د چین په لوري باندې د انرژي سپلای روانه وه او چین په تیل او نور نفتي توکي چې روانو. اوس دوی غواړي چې چین باندې دا فشار وارد کړي دې ته اړ باسي چې ایران اړ باسي چې د امریکې سره نرمه غاړه ویسي. زیاته مننه. د ټرمپ ډېر جامع بحث وشو او بحث به نور راټولم کو چې خلکو ته بل وخت بل موضوع سره راشو. ټرمپ غواړي چې چین مذاکراتو ته د منځګړي په حیث باندې رانه باسي مګر روسي ویلي چې موږ غواړو چې منځګړتوب وکړو. څوک کولی شي دا جنګ ودري؟ زه فکر کوم چې د ایران د روسیې په پرتله چین ډیر ښه پوزیشن کې دی د سیاسي اقتصادي قدرت ته په کتو او بیا د اقتصادي قدرت په لړ کې د امریکې په اقتصاد کې د رول ته په کتو. نو موږ تاسو دغه د سوداګریزې جګړې په لړ کې ولیدل چې ټرمپ په یوه پریکړه وکړه شي جین پینګ ورپسې 2 پریکړې کولې هغه د دې وړتیا درلوده چې د ځواب وایي. په مقابل کې روسیه دومره وړتیا نه لري. په روسیه باندې شته بندیزونه د روسیه ښکلتیا په یوکرین کې روانه جګړه او د الته مصارف او بل د سیاسي موقف په نړیواله کچه باندې چې د اروپا سره هغه ارزښت نه لري لکه چین چې لري. نو او چین بیا بیرته منځني ختیځ کې هغه کوم حیثیت چې د هیوادونو سره د عربو هیوادونو سره اړیکې چین
تر ډیره پورې د دې وړتیا لري، خو چین نه غواړي چې تر هغه وخت پورې په دې کې ښکیل شي تر څو پورې چې مطمئنه واوسېږي چې زه منځګړیتوب کوم او هلته پرېکړې کېږي د دې لازمي کول او الزامي کولو امکانات موجود وي. په امریکې باندې خصوصا په ټرمپ باندې هیڅ نوع باور څوک نه کوي. دغه کم باور چې د لیبرل نړۍ خو اسې هم د تیر 15 کاله لمنځه تللی، خو اوس دغه دوه اړخیز تړونونه چې دي مثلا د جی سی او پی ای تړون ایرانیان مخته کوي، د برجام چې دوی ورته وایي د اټومي انرژي د غني کولو کوم تړون چې د اوباما په اداره کې د اروپا امریکا او د ایران منځ کې شوی هغه د اوس وخت به ورسو کنه د ته هیڅ معنا نه لرله. یا مثلا د نړیوال سوداګریز کم قوانین چې دي دغه سرغړونه کې قصه کې نه ده، حتی کور دننه د محاکمو پریکړو ته کوم اعتنا نه لري. نو په داسې حالت کې چې نه غواړي چې دا مسؤلیت په خپل وګو اخلي، سبب به پریکړه کړي هغه خپل سیاسي حیثیت او هغه اعتبار چې دی هغه غواړي چې خوندي وي دینه مخکې. یو بل شی هم دی کنه رحیم صاحب، که چین ته کېناستل نو طبعا چې د تاسو چې ویل چې ډیر نفوذ به په امریکا باندې ولري د دې پریکړو په عملي کولو کې، اول خو هغه ځان داسې متيقن کوي چې څه کېدای شي، خو مخکې د دې نه که داسې یو لویه هوکړه وشي د چین په هوکړه باندې یا په منځګړیتوب باندې جنګ ودرول شي، مخکې د دې نه هم د امریکا ټول متحدین ورو ځان خوځو د چین خواته روانو. چین واحد قدرت په ډول باندې پاتې کیږي او د امریکا حیثیت له منځه نه ځي بیا هغې نه وروسته د حیثیت خو موږ تاسو وینو چې دغه غونډه چې وه د اقتصادي غونډه مرنوم هیریږي بریکس نه دا کوم چې کارني پکې وینا وکړله اساسي د کاناډا او صدر اعظم. زه بل بیلګه تاسو پرون د کاناډا او صدر اعظم کارني وای منشن ولکه چې هغه امنیتي غونډه وا اقتصادي فورم چې دی په هر صورت جی 8 دغه فورم کې موږ تاسو ویل چې کار نیو ویل چې ورور هغه زمان لاړ چې موږ تاسو په یو تل کې خپل وزن اچو، موږ د منځ قدرتونه باید د منځ لار ولټو. بیا کار نی مثلا چین ته لاړ کې سټایمر اړیکې درلودلې، پرون کار نیویلی دی چې نور نو موږ باید د خپل په امنیت باندې چې کوم مصارف کوو دا باید په یو ځای کې ونه اوسېږي، موږ باید ځان ګرو نه کړو بلکې مختلفو ځایونو باندې پانګونه وکړو د خپل امنیتي خوندیتوب لپاره. البته د مطلب دا و چې امنیتي تجهیزات او سلاګانې چې دوی اخلي پخوا دوی مطلقا د امریکې نه اخیسته، اوس وایي باید نورو ځایونو ته لاړ شو. همداسې کار نه چې هغه د تیوسیډاډس هغه کومه هغې چې هغه مقوله یې چې هلته وړاندې کړه الته واضح پیغام ورک چې موږ نور نو حتمی نه ده چې د امریکې سره لاړ شو. همداسې اروپایان موږ وینو چې اروپایان اوس په دې تکل کې دي خپل هغه د بودیجې مصرف په امنیت باندې لوړ کړی، نور نه غواړي په دې تکیه وسیږي. نو په نوي نړیوال نظم کې خو د امریکې حیثیت الریډي تر سوال لاندې ده. د ایران جګړه چې ده خو مطلقاً همدې پورې تړلې مسأله ده. مثلا د برازیل سره د په کشوګیر کې دی چې د بریکس په مقابل کې هلته ودرېږي، د سویلي افریقا سره د سپین پوستو د امنیت په پلمه باندې حل تخکیل دی. دلته خو دغه ټوله معامله او د جګړه چې روانه ده د امریکې د روان نړیوال نظم کې د حیثیت د تعین بحث دی او په دې لړ کې چین خورا ډیر برسېره شوی دی او راپورته شوی دی او هغه ستراتیژیک موقعیتونه دي چې دوی نیولي دي. اور ودان ډیر مننه چې وخت مراک. تاسو نه مننه.